ښځه وایي ماشوم سره مې غلط او ناروا کارونه وکړل. مکمل واقعیا او ویډیو در سره همدلته شریکوم. د یو داسې ښځې واقعیا چې خاوند یې مسافر او کور کې بچو سره ژوند تیرولو چې 3 زامن یو. زامن یې په زلمیتوب کې قدم کېښودو او ځوانان شول. پلار یې چې کلونه مسافري کړې وه او بیا کور ته راغلی و، په کور کې دیره و او زامن یې دې حد ته رسېدلي وو چې ښه تعلیمونه یې کړي وو او ښه درس یې هم ویلی و. خو کله چې زامنو تعلیمونه وکړل نو د مور او پلار یې هیڅ خیال نه ساتلو او هره بدتمیزي به یې مور پلار سره کوله. اخر خاوند د ښځې نه پوښتنه وکړه چې څه وجه ده، ما خو خپله زندګي تباه کړه، بهر ملک مسافریانې مې وکړلې، خپله ځواني مې خاورې کړله چې په خپلو بچو باندې ښه تعلیمونه وکړم او ښه سړي ترې جوړ شي، خو دوی خو بیخي بدتمیزه شوي دي. ښځې ورته وویل چې ما خپل هر کوشش کړی چې بچو ته ښه پرورش ورکړم او ښه پوهه ورکړم، خو زه یوه ښځه یم، په کور کې به یې زه خیال وساتم او توجه به ورته وکړم، خو د کور نه بهر یې زه څنګه وګورم چې دوی څه کوي او څه نه کوي. دا هر څه ستا ذمهواري وه که تا کلونه بهر نه تېرول او خپل بچي دې د خپل نظر لاندې ساتلي وو، نو نن به مو دا ورځ نه لیدله، ځکه چې هیڅ معلومات نه کیږي چې دوی بهر څنګه خلکو سره کینی او پاسي. د سړي ذهن ته خبره پرېوته چې رښتیا هم د پیسو نه زیات ضروري د بچو پرورش هم دی، ځکه چې د بچي صحیح پرورش نه کولو سره کور کې هم ډیر مسایل پیدا کېدلی شي او هغه د ټولنې لپاره هم یو ډیر بد سړی جوړېدلی شي. او یوه لویه خبره دا هم ده چې ځینې ښځې دې سره ناروا کارونو ته هم مجبوریږي. مسافري په کار ده، خو د اسلام د اصولو مطابق چې د بچو پرورش هم پکې وشي او کور والاو ته هم وخت ورکړل شي، ځکه چې کور والا او بچي داسې نه دي پرېښودل پکار چې بیا یې بچي دغسې بېلارې شي. امید لرم چې زما دا پیغام به ستاسو خوښ شوی وي. د ویډیو د کتلو مو مننه کوم. په آینده کې له نورو معلوماتو لپاره زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په الله سپارم. د لوی الله په امان.